ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د جمعیت اسلامي او مشر صلاح الدین رباني د پنځشنبې په ورځ دغه ګوند مشري ته د عطا محمد نور ټاکل کېدلو ته د خبرګون کې وایي دا کسان له جمعیت ګوند سره کوم تړاو نه لري او د یاد ګوند د مشر په توګه د عطا محمد نور ټاکل کېدل ردوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا سیال جو بایدن هغه څرګندونو ته غبرګون وښود چې پکې یې نوموړی انسان وژونکی بللی. ښاغلي پوتین تلویزیوني مرکه کې وایي څوک چې کومه خبره کوي ځان ته ګوته نیسي. امریکا د مریتوب شرموونکي تاریخ لرلو او پر جاپان اټومي بمونو غورځولو سره وژونکی دولت دی. د ولسمشر غني د تازه حکم لمخې محمد یاسین ضیا د ملي دفاع وزارت د سرپرست په توګه وګمارل شو. همداراز د کندهار پخوانی والي حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت د سرپرست او جنرال ایوب سالنګي د کورنیو چارو وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوي دي. او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د مسکو په غونډه کې ویلي که افغانستان کې نوې موقت حکومت د اقتدار په سوله ییز توګه انتقال نشي او بهرني ځواکونه تر دې وړاندې له افغانستانه ووځي نو هیواد به له یو بل ناورین سره مخامخ شي.